أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم نن به په پیج نمبر 103 باندې منګه ارث ا هیوج میګنیټ چې دا به ډیسکس کوو صحیح ده ارث ا هیوج میګنیټ ازمکه یو غټ مغناطیس صحیح ده ازمکه چې دا هم خوې کې پشان دی یو غټ مغناطیس صحیح ده دلته کې تاسو ګورئ Earth behaves like a huge bar magnet ځمکه چې دا هم داسې رویه کوي داسې خوې کوي لکه یو غټ بار میګنیټ صحیح ده let us explore it by doing an experiment په یو تجربه کولو سره راځي چې موږ دا ایکسپلور وګورو چې آیا دې سیده کنه صحیح ده دا سرګرمی نه 7.10 دې ته تاسو ګورئ په دې کې په 1 نمبر کې وایي place a bar magnet along east west direction on a table یو میز باندې تاسو یو بار میګنیټ چې دا په ایست ویست ډایرکشن کې کېدی مطلب دا دی یو مغناطیس په ایست ویست ډایرکشن کې کېدی مطلب دا چې د یو پول چې دی هغه د ایست طرف ته مشرق طرف ته او بل پول چې دی هغه د مغرب طرف ته صحیح دا تاسو ښکاری ده بیا په نمبر 2 کې وایي suspend another bar magnet from a stand او د یو سټینډ نه تاسو بل یو بار میګنیټ چې دی هغه راځوړند کوي صحیح ده using a thread په یو تار استعمالول سم دی مطلب دا دی یو تار ته یو بار میګنیټ چې دا وتړی دا راځوړند کوي او ور اټ په دغه میګنیټ باندې لپاسه دا کم چې تاسو دا بار میګنیټ په دې میز باندې په ایست ویست ډایرکشن کې یخو دی په دغه باندې لپاسه دا بل چې دغه شانتي راځوړند کوي صحیح ده that it can rotate freely as shown in the figure چې دا مطلب freely زوړنی صحیح ده او تاویدې را تاویدې شي مطلب دا څه شي سره ټچ کیږي نه صحیح ده as shown in the figure څنګه چې په دې نقشه کې ښودل شوی دی نمبر 3 کې وایي observe the direction of the suspended magnet when it comes to rest د دې د اطرافو تاسو مشاهده وکړئ کله چې دا سکون ته راشي کله چې دا میګنیټ چې دی دا کم چې فریلی سسپینډډ دی تاسو کولاو زوړند کړی دی په دې تار باندې د چې کله سکون ته راشي دی ودرېږي نو تاسو د دې د اطراف چې دی دا وګورئ د دې مشاهده وکړئ صحیح ده you will observe تاسو به وګورئ that the suspended magnet also comes to rest along the same direction چې دا کم زوړند شوی مغناطیس چې دی هم په دغه اطرافو کې سکون ته راغی as that of magnet below څنګه چې د دې نه د لاندې مغناطیس پروت دی but with opposite poles near each other لیکن د دې پولز چې دي هغه به د یو بل اپوزیټي مطلب که دی تاسو داسې یخو دی چې د دې طرف ته ساوث پولو دلته نارت پولو نو د دې لپاسه دا چې دی په ساوث باندې به لپاسه نارت پول راشي او دلته کې به په نارت باندې لپاسه ساوث پول راشي مطلب د دې دواړو د پولز به اپوزیټي لکه دې نه مخکې موږ ویلو چې د دې سیم پولز چې دي یو شانتي قطبونه چې دي هغه یو بل ریپل کوي نو د دې ریفلجن په وجه باندې به دا هو به هو دغه شان نه راځي په دغه ډایرکشن کې به دا ودرېږي لیکن د دې دا پولز چې دی دا به د یو بل اپوزیټي دا به د یو بل الټی په دې لپاسه به نارتي په دغې باندې به ساوثي صحیح ده بیا دلته کې بل یو اکټیویټي ده اکټیویټي 7.11 دې کې تاسو ګورئ نمبر 1 remove the magnet placed on the table in the above experiment in which direction now the suspended magnet comes to rest was دا کم په میز باندې چې تاسو د مغناطیس دلته کې خو دی وې دا تی لري کوي دا د دینه لري کوي صحیح ده وسو ګورئ چې دا کم سسپینډډ میګنیټ چې دی دا کم تاسو چې دا مغناطیس ځوړند کړو د چې وس سکون تراشي نو د ډایرکشنز کم یو دي صحیح ده د کم طرف ته اشاره کوي why does it happen تاسو ولې کیږي the earth compels the suspended magnet to do so او دا زمکه دا مغناطیس فورس کوي صحیح ده زمکه دې طرف ته راګرځي چې دا سی وکی this happens as if a very large magnet is present in north south direction inside the earth دا ولی داسې کیږي دا ځکه داسې کیږي لکه په دې ځمکه کې چې یو غټ بار میګنیټ دننه یو غټ بار میګنیټ پکې مغناطیسي پکې په نارت ساوث ډایرکشن کې مطلب دا غي یو پول په نارت بل په ساوث باندې نو دغه وجه باندې دا کم سسپینډډ میګنیټ چې دلته کې د هم داسې بیهیوینګ کوي چې دا غیغه په اپوزیټ پولز کې د خپل غ ډایرکشنز برابرای صحیح ده نو د ازمکه چې دا زموږ سره د یو مغناطیس په شانتي رویه چې د هغه دلته کوي چې د دینه موږ دلته کې دا بار میګنیټ لرکو
دلته کې خدا ځکه داسې ریسټ ته راتلو سکون ته راتلو د دې د اپوزیټ پولز صحیح ده چې دلته کې دې ته مغناطیس خو چې دا مغناطیس دی کله مونږ لر کو نو دی به اوس نارت ساوث ډایرکشن کې په هغې کې به دی ریسټ ته راځي دا د څه په وجه باندې دا د ځمکې په وجه باندې صحیح ده دلته کې وګورئ د ارث بیهیوز لایک ا هیوج بار میګنیټ ځمکه چې دی دا داسې رویه کوي لکه یو غټ بار میګنیټ شي صحیح ده ښه اوس دلته کې وګورئ په پیج نمبر 104 باندې میګنیټک کمپاس مغناطیسي کمپاس صحیح ده اکټیویټي 7.12 سرګرمي 7.12 په دې کې په 1 نمبر کې وایي پلیس ا سیوینګ نیډل آن د ټیبل د ګنډلو یو ستن په میز باندې کېږدئ میک اټ ا میګنیټ بای ربینګ اټ a few times in the same direction with north or south pole of a strong bar magnet تاسو یو مضبوط بار میګنیټ چې دی دا راواخلی او په دې باندې دا ستن په یو ډایرکشن کې تاسو ومږئ مطلب دا دی چې د دې میګنیټ دا کم بار میګنیټ چې تاسو راواغستو د دې په ساوث پول په دې ستنه کې دی یا په نارت پول کې دی او دا په یو طرف باندې داسې یو څو پیرې په دا ومږئ مطلب چې داسې په تاسو دا رب کوي راولئ بیا راوچت کوي بیا پې بوځئ بیا راوچت کوي بیا داسې یو څو پیرې تاسو دا عمل داسې وکړئ مطلب دا به داسې دې سره پور راولئ بیا به راوچت کوي بیا به دې سر نه شروع کوي بیا به راوچت مطلب داسې مخکې وروسته پې نه بای دا تاسو یو پیر میګنیټایز کوي بیا تاسو واپس چې راولئ دا ډي میګنیټایز کېږي دې سره او چې تاسو په یو ډایرکشن کې دا داسې بوځئ دا مغناطیس به بیا دلته کې راوچت کوي بیا به پې د دې سر نه کېدی بیا به پې هلته بوځئ بیا به ترې راوچت کوي بیا به پې بوځئ د دې سره به دا عارضي مغناطیس شي دا ستن چې دی د دې نه به یو عارضي مغناطیس ټمپرري میګنیټ چې دی دا به جوړ شي صحیح ده بیا څه وکړئ نمبر 2 وایي ټای ون end of a thread with the needle د تار یو سر چې دی هغه په دې ستنه پورې وتړئ and other with the pencil او بل سر چې دی هغه په پنسل پورې وتړئ suspend it in an empty glass as shown in the figure په یو خالی ګلاس کې د ستن ځوړنده کوي څنګه چې په دې نقشه کې تاسو ته ښودلی شوی دی so that it can move freely چې دا بیا دا ستن چې دی د آزاد حرکت کولی شي مطلب دا فریلی سسپینډ کوي یو خالی ګلاس ته د دې تار یو سر به د پنسل پورې تړلی دی دا پنسل یې دلته کې ایښودی دی دې ته یې ځوړنده کړی دی دا ستن دا ستن یې په دې مینځ کې په دې تار باندې تړلی دی دا ستن چې دا فریلی سسپینډ دی مطلب کولاو آزاده ځوړنده ده صحیح ده لاندې په دې خالي ګلاس کې بیا نمبر 3 کې څه وایي observe in which direction the needles comes to rest اوس دا ستن وګورئ چې دا په کم طرف ته دا ستن په سکون کې راځي بیا نمبر 4 disturb the needle اوس دا ستن وخوځوئ را وخوځوئ does it comes to rest again in the same direction وایي آیا دا سکون ته واپس راله په دغه شته طرف کې صحیح ده مطلب واپس سکون ته په دغه شته طرف کې راله بیا نمبر 5 does it stay always in north south direction وایي آیا دا همیشه په نارت ساوث ډایرکشن کې چې دی نو ریسټ راځي مطلب دا چې کله سکون ته راشي نو همیشه په نارت ساوث ډایرکشن کې بیا میګنیټک کمپاس is also made on this principle مغناطیسي کمپاس چې دی هغه په دې اصولو باندې جوړ دی it is used to find the directions at any place او دغه مغناطیسي کمپاس چې دا موږ استعمالو په هر ځای کې چې موږ یو د طرف معلومول دپاره د نارت ته معلومول دپاره نارت ساوث ډایرکشن چې د هغې د معلومول دپاره دا میګنیټک کمپاس چې دا موږ استعمالو صحیح ده بیا دلته کې وګورئ ورکینګ of magnetic compass the مغناطیسي کمپاس کار let us perform an experiment to know the use of a magnetic compass د یوې تجربې په کولو سره راځي وایي چې موږ د میګنیټک کمپاس مغناطیسي کمپاس هغه کار چې دی په هغې باندې ځان ووکړو اکټیویټي 7.13 صحیح ده مغناطیسي کمپاس په استعمال باندې ځان د پوه کول دپاره راځي چې دا تجربه وکړو صحیح ده دا یو سرګرمي د 7.13 را په دې کې په 1 نمبر کې وایي to know directions at any place put a magnetic compass on a table or ground تاسو چې په هر ځای کې د اطرافو د معلومول دپاره به تاسو کوئ یو میګنیټک کمپاس راواخلی دا په یو مغناطیسي کمپاس چې دا راواخلی په یو میز باندې دا کېدی صحیح ده دا سیس چې دی دا دې ته میګنیټک کمپاس وایي دا its needle will stay always its needle will stay along north south direction د دې د ستن چې دا په north south direction کې چې دی نو دا به ولاړی صحیح ده ensure there is no other magnet number 2 کې ensure there is no other magnet or an object made of iron near it او دا خبره قابل یقین جوړه کوي چې د دې خواته د وسپنې یا مغناطیس وغیره څه شی چې دی دا نږدې دی ته نه د میګنیټک کمپاس ته صحیح ده کو نږدې ورته یو مغناطیسي سیزي مطلب وسپنې څه سیزي یا ورته څه مغناطیس خواته یې نږدې نو دی به خپل د کم نیډل چې دا به بیا ډایرکشنز تاسو ته صحیح نه ښایي صحیح ده بیا نمبر 3 rotate the compass slowly until the north pole of the needle is aligned د کمپاس چې دی دا په قلاره باندې روټیټ کوي وګرځوئ
مطلب تاو کوي صحیح ده تر هغه پورې چې دا ستنه چې د دې هغه سر چې دا په نارث پول باندې الاین شي مطلب په نارث پول باندې بالکل څه شي سیده شي صحیح ده of the compass in this condition the magnetic compass will indicate correctly the four directions marked on it په دې حالت کې مغناطیسي کمپاس چې دی به صحیح کم دا سلور اطراف چې دی په دې باندې چې کم نشاندهي د سلورو طرفونو شوی دا به تاته انډیکیټ کوي دا به تاته ښیي دا به تاته شو کوي صحیح ده بیا دلته کې وګورئ وایي ډو یو نو آیا تاسو ته پته شته صحیح ده A magnetic chip is built in a credit card of a bank. د یو بانک په کریډټ کارت کې د تاسو یې د کریډټ کارت دی په دې کې یو میګنیټک چپ لګېدلی دا چې دا یو میګنیټک چپ یو مغناطیسي چپ صحیح ده The ATM machine is programmed to read the data of the user present in the chip. او ATM کم ماشين چې کم باندې چې موږ پیسې راوباسو د داسې پروګرام شوی چې د دې چپ نه د یوزر هغه ډیټا چې دی هغه ټوله ریډ کوي مطلب ستا چې کم معلوماتي هغه په دې چپ کې هغه ټول په دې چپ کې سټوري او دا ماشين دا چپ چې دی د دې نه ریډ کوي صحیح ده بیا پر روان پیج نمبر 105 کې بیا types of magnet چې ان شاء الله دا به وایو صحیح ده د روان ویډیو پوری تاسو فارم په الله د الله پامان